کوم سړی چې خپل ښځو سره یا ښځې خپلو سړو سره دا نه کارونه کوي نو دا خطره ده چې د هغوی په منځ کې ډیر زر طلاق رامنځته شي. سلامونه دوستانو، د پښتو پوسټ په یو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره ډیر مهم معلومات شریکوم، په دې هیله چې ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. قدرمنو دوستانو، کله چې سړی د ښځې نه یا ښځه د سړي نه د طلاق مطالبه کوي نو په دې باندې هیڅکله هم حیرانېدل نه دي پکار، ځکه چې د طلاق فیصله هیڅکله هم څوک د مستۍ نه کوي. کله چې ښځه د خاوند یا خاوند د ښځې د عادتونو نه ډیر زیات تنګ راشي او هغه ورسره نور ژوند نشي تیرولی نو انسان په دغه فیصله باندې مجبوریږي. نو هرې ښځې او خاوند ته په خپلو عادتونو باندې ډیر زیات غور کول پکار دي چې خبره تر طلاق ونه رسیږي. د تحقیقاتو او څېړنو نه مخې ته راغلې ده چې هغه ښځه او خاوند کوم چې د یو بل نه د طلاق مطالبه کوي په هغوی کې ضرور داسې څه خاص عادتونه وي چې د هغې نه یې د ژوند ملګری دومره تنګ شوی وي چې هغه ترېنه د جدا کېدو فیصله کوي. خو د دې خرابو عادتونو انسان ته تر هغه وخته پورې معلومات نه وي کله چې په هغه باندې خرابې ورځې راشي. دوستانو، اوس تر سره هغه خاص 9 عادتونه شریکوم چې د هغې د وجې نه د ښځې او خاوند په منځ کې طلاق راتللی شي. اول، کله چې ښځه د خپل خاوند نه یا خاوند د خپلې ښځې نه بې ځایه شکایت کوي او مسلسل په یو بل باندې تنقید کوي او یو بل ته بانې لټوي نو په داسې دوران کې هم کور نه جوړیږي او د طلاق رامنځته کېدو خطر وي. دویم دا چې ځینې وختونه ښځه او خاوند یو بل سره د کوروالي اړیکه په سمه طریقه نه ترسره کوي، د یو بل د احساساتو خیال نه ساتي نو په دغه وخت کې هم حالات خرابېدلی شي. دریم دا چې نورو خلکو ته د خپل ژوند په ملګري باندې ترجیح ورکوي او نور خلک د خپل د ژوند ملګري نه ښه ګڼي نو په دې وخت کې هم د ژوند د ملګري زړه ماتیږي. څلورم دا چې د نورو خلکو په وړاندې د خپل د ژوند ملګري سپکاوی کول او د هغه احترام نه کول. پنځم، خپل د ژوند ملګري باندې غلبه حاصلولو لپاره او په هغه باندې کنټرول ساتلو لپاره کوششونه کول او د دې لپاره مختلفې حربې استعمالول چې د دې انجام هم د طلاق اړخ ته تللی شي. شپږم، ځینې وخت سړی په وجود باندې روغ وي او هیڅ کار روزګار نه کوي، په کور کې ناست وي نو په دې طریقه باندې هم د ښځې له نظره پریوزي او ښځه مجبوریږي چې هغه ته د کار ووایي خو خاوند یې د تیار خوراک عادت وي تر دې پورې چې د دوی ترمنځ ستونزې پیدا کیږي او دا خبره یو خراب اړخ ته تللی شي. اووم، د خپل د ژوند ملګري د حدودو او د شخصي ازادۍ احترام نه کول. اتم، کله چې خاوندان له کاره ستړي راشي ښځو ته پکار دی چې ورته اوبه ورکړي او د هغه ډیر خیال وساتي. خو که ښځه ځان بې خیاله ونیسي او مسلسل دا کار همداسې جاري وي نو د خاوند په زړه کې نفرت پیدا کېدلی شي. ښځې ته پکار دی چې هر کله د خاوند مننه وکړي او هغه سره په مینه باندې ژوند تیر کړي، بلکې دواړه باید د یو بل مننه وکړي چې دومره ښکلی ژوند یې رامنځته شوی دی. او نهم او اخري دا چې زیاتره وخت د ژوند ملګري هر وخت یو بل ته مخ را اچوي او د یو بل نه خفوي. نو دوستانو، دا هغه 9 خراب عادتونه دا که په ښځه کې وي او که په نر کې نو خطره ده چې د ژوند ملګری د هغې نه جدا شي او اخري فیصله همدغه وي چې انسان پرې مجبوریږي. نو دوستانو، که تاسو غواړئ چې ستاسو واده کړی ژوند دې د خوشحالۍ نه ډک وي او اوږد دې وي او تر مرګه دې وي نو په خپله ځان سره سوچ وکړئ چې په تاسو کې خو دغسې خراب عادتونه موجود نه دي. که تاسو کې داسې څه خراب عادتونه موجود وي نو همدا اوس یې له ځانه وباسئ ځکه دا کولی شي ستاسو د ژوند اړیکې خرابې کړي. دوستانو، دا ویډیو تر همدې ځایه وه. که خوښه شوې وي درسره لایک کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره درسره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ همدغسې راتلونکي ویډیو تاسو ته په وخت ضرور رسیږي او تاسو ترېنه خوند او ګټه واخلئ. ډیره مننه.